داسې مشر له خو صیبه د خپل مرګ داسې پکار دی چې هیڅوک ترې خبر نشي خودکشي په داسې وخت کې داسې پټه غوندې وکړي چې په ګوټو بو کې پرېوځي او په ګوټو بو کې مړ شي. د مشر خان د خولې وینا ده نه دروغ نه دي رښتیا ده چې څنګه دا هغسې دا ده د دلتوب داسې مزه ده لکه کوواټ کې سلوبۍ مزه کوي نه. تمنا صاحبو د ملګرو په غوښتنه د دیر ملګری دی فضل حسین په سعودي عرب کې ژوند کوي، قاري شهاب صاحب، مطیع الله، هغوی په غوښتنه دا نظم درته وایم. خو نظم نه مخکې څو شعرونه دي چې د اغزو په کر بدلون کې سره ګلونه غواړي لکه ژوندي چې پاڅي مړونه کلنګونه غواړي بېننګه کور کې چپلوسي به د عورتې کوي بېننګه کور کې چپلوسي به د عورتې کوي پردۍ حجرې کې د نوارو پلنګونه غواړي داسې ادیب لا د ادب لته په ملا کې ورکه چې د سوکړک سړی وي تا نه توامونه غواړي. نظم دی چې کنټینر باندې تقریر کې دې سړي به داسې نه ویل کنټینر باندې تقریر کې دې سړي به داسې نه ویل چې که زه وزیر اعظم شم نو لومبی ګام به مې دا وي زه به پی ایچ ډي کې امریکې نه راولمه زه به پی ایچ ډي کې امریکې نه راولمه دې غدار او دې مکار خو بیخي گیم داسې الټا کو دې غدار او دې مکار خو بیخي گیم داسې الټا کو په سزا شته اسرائیلو د خو هسې ملعونه دا پیې په ځای راکړه د خو هسې ملعونه دا پیې په ځای راکړه. زه دا نه ګرمم صاحبه دې سړي ته ګناه نشته دا خو دومره نشه وکړي بیخي ځان داسې ټوله کړي چې بیا ګډې وډې وایي بیا په خپل اختیار کې نه وي چې زه څه خولې نه وباسم د بېکاره چرس وڅکلو بس همدغه نقصانات وي د بېکاره چرس وڅکلو بس همدغه نقصانات وي. داسې مشر له خو صاحبه د خپل مرګ داسې پکار دی چې هیڅوک ترې خبر نشي خودکشي په داسې وخت کې داسې پټه غوندې وکړي چې په ګوټو بو کې پرېوځي او په ګوټو بو کې مړ شي. خودکشي په داسې وخت کې داسې پټه غوندې وکړي چې په ګوټو بو کې پرېوځي او په ګوټو بو کې مړ شي. دا خبره حقیقت ده دا خبره یقیني ده چې د چا څنګه لیډر وي د هغه لیډر هغسې بېغیرته کارکنان وي. دا خبره حقیقت ده دا خبره یقیني ده چې د چا څنګه لیډر وي د هغه لیډر هغسې بېغیرته کارکنان وي. ولې څه در باندې شوي ولې څه در باندې شوي ولې سترګې راوباسئ؟ تاسو هغه خلک نه یي چې په ډي چوک کې به شپه ورځ ډي جي بټ په چې په ساوند په سازونو ګډولی تاسو هغه خلک نه یي چې په ډي چوک کې به شپه ورځ ډي جي بټ په چې په ساوند په سازونو ګډولی. ولې دا ښځې پردۍ وي ستاسو خویندې میندې نه وي دا چې تاسو سره یو ځای په ترنۍ کې ګډېدلې. لږه شرم حیا وکړئ د سړي زمن شئ بس کوي شرم نه ده څه ګډولی چې اواز در پسې وږي. د مشر خان د خولې وینا ده نه دروغ نه دي رښتیا ده چې څنګه دا هغسې دا ده د دلتوب داسې مزه ده لکه کوواټ کې زلوبۍ مزه کوي نه لکه کوواټ کې زلوبۍ مزه کوي نه. ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کوي او زما پاڼه در سره خوښه کوي. صمد غمخور افیشل تر بلې ویډیو الله په امان. السلام.